السلام علیکم. پروګرام ټاپ سټوریز کې ایاز خان تاسو په خدمت کې حاضر دی. نن ټاپ سټوریز کې کوم چې زمونږ په ملک کې سیاسي هلچل روان دی او زه دا یم سیاست خو یقینا ډېر ډټي گیم دی زمونږ په ملک کې، خو نن سبا ډېر اګلی شوی دی، ډېر زیات بدرنګ شوی دی چې موږ د الزامات او د الزام تراشي او د مقدمه بازي او دې څه ته وګورو داسې ښکاري لکه چې پولیټیکل ایتکس یا سیاسي اخلاقیات زمونږ په ملک کې یا سیاسي میچورټي به ورته ووایو چې هغې ډېر زیات فقدان دی. د نن په کوم پروګرام کې موږ بحث کوو، یو خو د پاناما چې کوم ورډیکټ ټو فیصله وه د هغې نه پس پیدا کېدونکي صورتحال، نوی وزیر اعظم هم پرون حلف واخیستو. ټولو پارټیانو په دغې جمهوري چې کوم تسلسل جاري ساتلو دپاره په دغې عمل کې حصه واخیسته. د پیپلز پارټۍ خپل کینډیډیټ او د نون خپل کینډیډیټ، دغه شان تحریک انصاف خپل کینډیډیټ مخې نه فیډ کړی چې په هغې باندې ریزرویشن هم و د ډېرو کسانو چې مطلب شیخ رشید ولې د پی ټی آی کینډیډیټ شو. دغه شان دی نه د خلکو توقعات هم و چې یاره دا فیصله به څنګه راځي څنګه به نه راځي، جمهوریت باندې به دې څه اثري، په پارلیمان باندې به دې څه اثري، دا فیصله به د پاکستان په لینډسکیپ باندې چې موږ په دې ټیم کې د مختلفو اړخونو نه چې کوم دی د دشمن په ګیره کې ګیري او هغه ګیره ورو ورو تنګېږي، په داسې حالات کې به د دې سیاسي منظرنامه چې کوم دی څه مخې ته راځي، هغه منظرنامه په مزه مزه خو روانه ده جوړیږي، خو لا اوس هم کلیر نه ده، کنفیوژن شته دی چې مخکې څه حالات را مخې ته کیدی شي. دغه شان اکاونټیبلټي عمل باندې چې کوم دی د خلکو ریزرویشن شته، ځکه چې موږ خپل تاریخ ته وګورو نو اکاونټیبلټي صرف د اقتدار نه د لرې کولو لپاره یو بهانه په نورو وختونو کې استعمال شوې ده، او که دا ځل هم صرف دا وشي چې اکاونټیبلټي صرف او صرف د نواز شریف روانوي او نور غیر چاپیره نورو پارټیانو والا نور خلک جج جرنیل د بیوروکریټ د معاشرې نور خلک چې کوم دي هغه د اکاونټیبلټي په دې ګرداب کې را نشي، نو بیا به خلک وایي چې دا یو نوې ډرامه وه کوم چې پخوا شوې وه، د خلکو یقین او اعتماد به دې نه پاسي. بیا دې سره سره چې کوم د سیاسي تود ګرم ماحول روان دی، پرون د عایشه ګلالۍ اپیسوډ پکې وشو. عایشه ګلالۍ سنګین الزامات په پاکستان تحریک انصاف باندې ولګول، د پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ باندې ولګول، او هغې دا وایي چې ما سره یقینا چې هغې وایي چې یاره داسې څه میسیجز شوي دي داسې زمونږ، او بیا هغه په هغې کې عایشه ګلالۍ دا هم وایي چې خان صاحب پرسنلي د هغه نه ماته د هراسمنټ الزام یې لګولی دی، د پارټۍ په مختلفو نږدې چې کوم خلک دي په هغې لګولی دی، د کارکنانو او د پارټۍ ترمنځ چې کوم ګیپ دی په هغې خبرې کړي، پښتونخوا کې په کرپشن باندې خبرې کړي دي چې خان صاحب ته د پرویز خټک خلاف د کرپشن فایل کېږده او د کرپشن فایل سایټ ته وغورځئ، هغه نه مني. دا ټولې خبرې دي، په دې باندې به بحث کوو. موږ سره ناسته دي قدرمن مېلمانه، موږ سره شاهفرمان صاحب ناسته دی. شاهفرمان صاحب د پښتونخوا انفارمیشن منسټر دی، اهم د پی ټی آی غړی دی، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، ډېره مننه د راتګ. هغې سره خوا کې ناسته دی سینیټر نثار خان دی، پارلیمنټیرین دی، سینیټر نثار خان ملکن، او د پارلیمنټیرین د مختلف پښتونخوا ریلیټډ ایشوز او نیشنل ایشوز کې خصوصي هغې انټرسټ دی، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. شاهفرمان صاحب تاسو زموږ د اوپننګ نه به هم څه اندازه لګېدلي، ورډیکټ رالی، فیصلو شوه، پی ایم سایټ ته شو، خو لا اوس هم فضا کلیر نه ده. لاس بعضې خلک وایي چې څوک وایي نیشنل ګورنمنټ به جوړېږي، څوک وایي دا ټول خلک به نیسو ون بای ون دی، بس وایي چې عمران خان هم کوټ کې کیس روان دی، هغه هم کیدای شي چې کوم دی 62-63 کې راشي، زرداري صاحب هم 62-63 کې راشي. مطلب هینګینګ سورډ دی، یو توره ځوړنده ده په پارلیمان باندې. او نو که پرس که داسې وشي چې احتساب د هر چا کېږي بیا خو ټیک ده، خو که نه احتساب داسې بیا د ډیسیژن باره کې څنګه ماضي کې زموږ فیصلې شوي دي، بیا به دا هم داسې نه یو فیصلې چې سبا له به نون لیگ به هم کیش کوي او ټول به کیش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاز خان صاحب، نه خو جمهوریت ته خطره ده، نه پارلیمنٹ ته خطره ده، نه توره په جمهوریت ځوړنده ده، نه په پارلیمنٹ ځوړنده ده. اعلی عدلیې یو فیصله وکړه چې هغې باندې د عوامو د خوشحالۍ او اظهار وکړو، په کار هم داسې ده چې په ملک کې د هر چا احتساب وشي. بیا په هغې کې د اقتدار کې چې کم خلک پاتې شوي د هغې ټولو خامخا وشي. بیا درېیمه خبره دا ده چې کم خلک په موجوده اقتدار کې هغې نه شروع شي. څلورمه خبره دا ده چې د ملک د ټولو نه زیات اقتدار چا سره پاتې شوی چې هغه نه هم شروع شي. نو دا یو ډېر ښه شروعات وشو، خو زه ستاسو خبرې سره اتفاق کوم. د دې هر څه دا مقصد نه دی چې یو پرایم منسټر یا یو خاندان د ډسکوالیفای شي یا د یو وزیر اعظم بدل شي. اوسه پورې داسې ښکاري، داسې نه. زموږ د پاکستان تحریک انصاف د 21 کالونو داسې د نن خبره موږ نه کوو،
د احتساب خبره موږ د نن نه کوو او بل ورځ که تاسو په جلسه کې د عمران خان تقریر واورېده نو هغه د ډېرو نورو خلکو نومونه واغسته چې ستاسو نمبر هم را روان دی او دا جدوجهد به زما تر هغې پورې جاري چې د ټولو سره د عمران خان د ټولو احتساب وشي. اب خبره دا ده چې موږ وایو چې کوم د سپریم کورټ فیصله ده نو خوشاین په دې ده چې د سپریم کورټ کومه فیصله وي نو هغه عدالتي روایت جوړ شي هغه پریسیډنټ جوړ شي قانون جوړ شي نظریه نه قانون جوړ شي نظیر جوړ شي او نظیر اوس دې فیصلې لاندې د دې مثال ما تاسو ته وختي په غب شپ کې داسې درکو چې د دې مثال داسې نظیر لکه د دې نه دام خلک ایکسپرټ چې کوم دي دام انټرپریټیشن لري چې د دې نه داسې نظیر جوړ نشي چې نه هر 2 میاشتې پس یو الیکټډ پرایم منسټر راځي او هغه کور ته موږ لیږو یو رپورټ راځي او کور ته لیږو داسې نه ده نو چې دا به یو فلډ ګیټ به کولو شي نه داسې نه ده خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې د ملک کم حال دی چې ستا 2.5 کروڑه ماشومان سکولونو ته نشي تللی د صحت نشته دی ټول نوجوانان تعلیم یافته نوجوانان بېروزګاره دي ما د خپل وزارت په میز باندې انقلاب لیدلی دی چې کله ما ته یو امفل هلک درخواست راوړو چې ما کلاس 4 واخله نو ما ته پته ولګېده چې دا د انقلاب اوس د دې وجوهات څه دي چا چې د دې ملک پیسه بهر وړې ده چا مینس د هرې پارټۍ سړي که هغه افسر وړې ده او که هغه سیاستدان وړې ده که کوم پاکستاني د دې ملک بهر پیسه وړې ده هغه سره حساب او احتساب پکار دی خبره دا ده چې شروع کوم ځای نه پکار وه هغه اوس تاسو یو سوال پیدا کیږي په دې ملک کې خلک داسې وایي چې د احتساب او د غل او د روغ د ساز پیمانه دا ده چې کم سړی ستاسو پارټۍ ته رالو نو که هغه څومره پخوا غلو اصفا شو اوس زه تاسو ته وایم که نه خبره دا ده چې زمونږ په ادارو او په سیسټم یقین دی که چېرې داسې موږ غواړو داسې نظام موږ ډېر خوشحاله یو چې سپریم کورټ جج سپرویژن کوي موږ ډېر خوشحاله یو چې دا داسې پروسیجر دی اوس که کوم سړی په تحریک انصاف کې داسې وي چې هغه راګیرېدی شي نو زه یم چې اول دی راګیر شي موږ چېرته د دې خبرې ډیفنس ته تیار نه یو بله خبره دا ده چې ایز ا پارټي موږ خو ولاړ یو د دې نظام دپاره او نظام هغه نظام چې په هغې کې موږ پخپله هم نه بچ کیږو لکه زه تاسو ته وایم د صوبایي حکومت 4 قوانین دي د کرپشن خلاف صوبایي حکومت پاکستان تحریک انصاف 4 قوانین جوړ کړه لکه زه تاسو یو مثال درکوم موږ یو قانون جوړ کړی دی کنفلیکټ اف انټرسټ زه کاروبار نشم کولی نو دا نور خو کولی شي زه تاسو ته وایم ګوره که چېرې دا ثابته شي چې ستا د کورسای نه خلکو قانوني طور د کورسو نه فایدې اخیستې دي که نه لکه د کورسو نه خپلې کورسای نه فایده اخیستې او د هغې زه تاسو ته بلکل وایو واقع بیانوم چې ماله یو کس راغی چې زه پبلک هیلث منسټر شم ماته وایي چې منسټر صاحب داسې وکړو چې یو څو پایپونو د ټوټو د مشینونو دی دکان کې به ستاسو شیر واچو او بس صرف د انجینران دي ټیکدارانو ته وایي چې بس دینه سوداګانې اخلي نو بس تا به پکې ټیکس به هم در پسې راځي او پیسې به هم حلالي نن قانونا ایڈمنسټریټیو سیکرټري سپیشل اسسټنټ ایډوایزر منسټر چیف منسټر کاروبار نشي یو کوشش دی که نه اوس که په دې کې زه اوس د خپلې تنخوا نه علاوه زیات ټیکس نشم کولی زما مقصد دا دی چې موږ له هغه نظام پکار دی په دې دا نظام داسې دی چې دا الله وکړي چې داسې وي په دې کې نه تحریک انصاف بچ کیږي په دې کې نه نون بچ کیږي نه پی 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 بچ کیږي نه ان پی بچ کیږي تاسو ته ښکاري چې دغه طرف روانه ده خبره ان شاء الله دې ټینګ خو عوام د دینه په کومه باندې خوشاله نه دي عوام د دینه په کومه مطمئن نه دي او دا څه ګپ نه دي ستا ټول یوت ایجوکیټډ دي او ستا ټول یوت بېروزګاره دي او زه نن د ملک سیاسي قوت تاسو ته ښیم ایاز خان په ملک کې سیاسي جماعتونه سیاسي قوت نه دی په ملک کې سیاسي قوت ته بېروزګاره تعلیم یافته نوجوانان 3 ټکي دي بېروزګاره تعلیم یافته نوجوانان او ایاز خان چې تر کومې د دې ملک غلا پوره ختمه شوي نه دا خلک په قلاره نه کړي نو تاسو څه وایئ چې ستاسو حکومت په دې دومره کاله کې روزګار څومره نوجوانانو له ورکو په میرټ له څومره ورکو او بیا چې کوم دی د هغې چې کوم په سوسایټي کې په ایجوکیشن کې په هسپتال کې کوم ګورو ستاسو ریفارمز په هسپتال کې بیک فایر کوي ډېر ښه سوال سکول کې بیک فایر کوي ستاسو کنفلیکټ اف انټرسټ خبرې وکړې ستاسو سیټینګ منسټران چې کوم دی اوس هم د خپل بزنسز چلوي ورېږه نه زه تاسو ته داسې دی ایاز خان خدای دې په جنت کې ډېر ښه سوال دی د 2013-14 د بیور اف سټیټسټیک چې د فیډرل ګورنمنټ لاندې ده د هغې ریپورټ راغلی زه ګوره ریپورټ کوټ کوم
هسې خبره نه کوم بیور آف سټیټسټک رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې 23.8% خلک د غربت لاندې نه لاندې وو. په سند او بلوچستان په سند او په پنجاب کې 14% وو چې د 2000 اوس د 2500 رااله د 2500 د ولیکئ نو تاسو ته پته شته د غربت لکیر کې د پنجاب او سند کې د 14 نه 19 ته لاړه او نن په خیبر پښتونخوا کې د 12 نه لکه 12.27 یعنی 29 نیم په نیمه نه زیات ولې راکم شو وجه درته ښیم تاسو سوال وکړو د میرټ نن د یونین کونسل کې دننه چې کوم سکولونه دي په هغې کې ریکروټمنټ د ایجوکیشن منسټر د ډسټرکټ او دغه د حلقې نه دي شوي هر یونین کونسل کې د پالیسۍ مطابق دغه سکول کې شوي دي په این ټي ایس شوي دي تاسو یقین وساتئ تاسو یو سروې وکئ زه تاسو ته یم یو 3 یونین کونسلو ته راشئ تاسو یقین وساتئ چې هغه الکان قابلان الکان په این ټي ایس شوي دي هغه ټول د پاورټي لاین نه لاندې وو او زه درته اوس خبره کوم هاوس هولډ ارنر چې ورته وي که نه په کور کې د کمایه کسان چې بریډ ارنر په کور کې چې کوم د روټۍ ګټلو روزګار خلک په خیبر پښتونخوا کې د 2.04 نه زیات شو 2.18 2.18 خو دا زه تاسو ته بس په دې خبره کوم دا 0.14 چې کوم زیات شوي دي که نه دا په دې 23.86 کې دي ځکه چې دا ټول په این ټي ایس شوي دي په میرټ شوي دي چې دي په میرټ وشو نو په میرټ کې د غریب سړي نه څوک مقابله نشي ګټلی نو د هغې د وجې ستاسو خبره دا چې زه کوټ کوم ورکړی ایاز خان seeing is the believing نه زه درته سویم که نه ما تاسو ته وي چې د فیډرل ګورنمنټ بیور آف سټیټسټک رپورټ دی دا وګورئ بیا یو کار وکړئ تاسو ایټ ریټنم یو 4 یونین کونسل سلیکټ کړئ یار دومره تکلیف خو ایاز خان وکړئ ولې نه ولې تاسو سره به نه تاسو لاړ شئ هلته چې کوم استادان سلیکټ شوي هغه وګورئ زه د هیلث خبره نه کوم نورې خبرې نه کوم د سیکرټریان د ویلیج کونسل خبره نه کوم زه تاسو ته وایم چې تاسو صرف هلته لاړ شئ نثار خان له ورځو تاسو له راځم کوم خبره چې اکاونټیبلټي کې ده که نه او د ډیسیژن باندې کې راځو بیا به کوم ستاسو ګورنمنټ باندې چې کوم اعتراضات کېږي خاص کر بینک آف خیبر یا دغه شان نورې مسلې دي په ټولو باندې بیا تاسو نه تپوس کوو چې په هغې کې تاسو مطلب اکاونټیبلټي کم زیات ورسوله او بیا خاص کر ستاسو احتساب کمیشن هم جوړ کړی دی کوم چې فی الحال دې ټایم کې هغه هېڅ رول پاتې ډېره ضروري خبره ده په دې باندې خبرې خو نثار خان اوپینین لرو تاسو له راځو سینیټر صاحب تاسو منسټر صاحب خبرې واورېدې یقینا هغه د خپل حکومت برپور دفاع وکړله په دې باندې خو د ورډکټ باندې راځو ورډکټ باندې هغه وایي چې دې سره نه جمهوریت ته خطره شته نه پارلیمنټ ته څه خطره شته نه د چا په سر باندې توره ځوړنده ده اکراس د بورډ زه ملګری مه وایي زما دې مو شي د ټولو دې مو شي خو تاسو اول په ورډکټ څه وایي چېرې دا ورډکټ څه دی خطره شته پارلیمنټ کمزورې شو یا نه شو دې سره پلس دې نه د اکاونټیبلټي دې ټایم کې صرف او صرف د میا نواز شریف ښکاري مونږ نور لاسه په ګراونډ نه ښکارو البته د عمران خان صاحب کیس روان دی د هغې پته به لګي چې آیا هغه سره کم انصاف کیږي د کوټ ورکول کار انصاف ورکول دي چا بېزتي یا دغه نه دي کول اول په ورډکټ باندې خپل اوپینین راکوئ او بیا چې کوم دی تاسو په اکاونټیبلټي باندې چې دا هماغه اکراس د بورډ اکاونټیبلټي ده که نه دا یو بیا د اقتدار دپاره یو دغه ده ایاز خان ډېره مننه زه به دا ووایم چې یاره یو خو دا دی که فرض که مونږ لږ دا کم تاسو چې ایجنډا پوینټس به ورته ووایي که دا لږ موږ فوکس کړو ډېر خواره لاړ نه شو نو موږ به داسې په فروټفل ډسکشن هم وکړو که نه ډېر زیات خواره واره لاړ شو نو خو دومره بیا کړ هر څومره ټیم خو هغې کې نو لومبنۍ خو دا چې یاره د دې فیصلې متعلق چې یاره آیا دې ته مونږ که تاسو بیک ته لاړ شئ او د کوم ځای نه دا خبره شروع شوه بیا عدالت او بیا د عدالت نه داسې ورو نو دې فیصلې ته زه دا داسې یو فیصله ده چې په دې کې سیاست هم یو سیاسي رول هم په دې فیصلې سره او هغه که ته وګورې په فرسټ ټایم باندې تاسو داسې وکتل چې یاره د سپریم کورټ نه کې دننه بالکل په کم لیول باندې په کم انداز سره د دې خبرې د پارلیمنټ نه اختیار سپریم کورټ ته لاړ دا په فرسټ نه په فرسټ ټایم باندې تاسو وکتل چې یاره یو عدالتي فیصله په کم لیول باندې لکه هغه حقیقت دا دی چې یاره بالکل خبر لکه جمهوریت دا وایي سینیټر صاحب چې د پارلیمان د لیډر یا د پی ام د لرې کولو واحد یو لار ده هغه امپیچمنټ زه تاسو ته دغې خبرې له راځم که نه بنیادي دویمې خبرې له ښه بیا دا ده چې یاره په سیاسي تناظر کې که فرض که شاه فرمان ور به
ځان له یو خبره سوچ په سیاسي تناظر کې کوي نثار به کیدی شي هغه په لکه د پارلیمنت په لیول به دیم کوي زه به په خپل یو تناظر کوم نو دغه چې آیا عوام که ګورو نو هغه په سیاسي لیول یو سوچ لري او په سیاسي نظر د هغې یو خپل نظر لري بیا که وکتي چې درې جمهوري چې آیا او د جمهوریت ته په کوم لیول د دې فیصلې نه بالکل نقصان رسي مونږ که بیک هسټري ته وګورو څنګه چې ما خبره وکړه یو دا فیصله داسې نوې فیصله ده چې په دې ملک کې نه جی ټي جوړه شوې نه په دې لیول باندې چېرته داسې د احتساب عمل شروع شوی نه دا قسمه د پرایم منسټر په دې لیول داسې دا فرسټ ټایم دی آیا د خلکو په ذهن کې دا دی چې کله جمهوریت ډیریل کېږي د هغې طریقه کار سوه مخکې خو دا و چې بالکل او راغله یو ډیکټیټر راغی او هغه بالکل کلو خو ټیک ته اوس چې څه حقیقت دا دی بالکل هغه که فرض که زه په دې فلور دا خبره کوم هغه بعضې وروڼه داسې غلي غلي ته خبرې کوي او پارټي هم ښه غلي خبرې کوي هر یو سړی چېرې څوک اوس هم د عوامو په ذهن کې هم دا چېرې کېدي شي د دې په بیک باندې آرمي یو سوچ داسې دی چې یاره کېدي چې دا فیصله داسې ټیک دی دا دی څنګه چې هغه لار بند شوه دا لار ده اوس دغه هم د عوامو یو سوچ دی په دې ټولو تناظر کې زه به دا ووایم چې یاره هغې کې ښه بیا دین دا د عدالت د دې فیصلې سره زه به دا ووایم چې د هغې ادارو د وقار او د هغې د عظمت او د مرګ او د ژوند خبره دا یوازې د پارلیمنت خبره نه ده دا یوازې د سیاسي جمهوري سوچ خبره نه ده دا د هغې ادارو د مرګ او د ژوند خبره ده دا فیصله داسې فیصله ده چې آیا که فرض کا څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو که فرض کا 2% هم دا فیصله خوا لاړه شي د عوامو چې کوم لکه فرض یو سوچ دی د 10% یا د 20% یا 15% چې او کېدي شي په دې باندې د یو وروستو لا سوچ دې اثرات تاسو د دې فیصلې په سیاسي منظرنامې باندې څه اثرات ګورئ دغې خبرې لازم آیا یو فیملی سره بس نه بنیادي دې خبرې لازم که تاسو یقین به د خلکو څنګه پیدا کړو چې دا د دې فیصلې که تاسو ګورئ نو دا یو پلاټ دی ټیک دی د نورو فیصلو داسې قسمه خبرې چې د دې پلاټ ته مناسب سره یو جرنل فیصله راشي او بالکل په هغې باندې فیصله وکړي شي او بالکل هغه یو اکسپټنس راشي په دې کې که ته خیال کوې د لومبنۍ ورځې نه بالکل ټیک ته صحیح ده د دوو ججانو یو شان فیصله بیا د دریو بل شان فیصله ټیک ته صحیح ده هغه حق دی د سپریم کورټ هغې کې بالکل زما په خیال د قانوني بیا راشي جی ټي جوړه کړه ټیک ته صحیح ده مخکې راشي فیصله مو نه زه راځم دغه مختلف پلاټ له راځم که نه بیا د جی ټي فیصله راغله جی ټي بالکل جی ټي په کومه ټي او آر په کومه طریقه باندې هغې خپل یو انویسټیګیشن تړ بیا راغله بالکل دا اوس دا فیصله راغله هغه فیصله هم بالکل د ډسکوالیفیکیشن راغله فیصله بیا هم پرته ده زه د شافرمان رو چې کومه خبره ده وکړه د دې سره یوازې دا نه چې یاره دا د نون یا دا بل د دې سره د پاکستان د ټولو عوامو توقعات دي دا صرف د ډسکوالیفیکیشن د حده پورې دا فیصله اکسپټیبل په هغه به کېږي چې دا نور کم پلاټینګ دی چې دا تفیل شوي نه د دې فیصلې د ډسکوالیفیکیشن بیله خبره ده د عوامو توقعات دا دي زه تاسو وایم ګوره بالکل هغه ټوټل فیصلې له راځم د عوامو توقعات د دې سره هېڅ نه دي ډسکوالیفای شي یا نه شو هغه سوچ چې کوم بالکل په سیاسي لیول باندې یا په عدالتي لیول چې کوم ته د عوامو سترګې دي د پاکستان د قوم سترګې دي زموږ سترګې دي د ټولو آیا څه دي راوړل څه دي فرض که دې ملک ته څه راوړل دي اوس فرض که پاناما وه که بل د نواز شریف بیله یو خبره ده خو یو فرد یې زه وشو نور سیستم تسلسل څه به راوړي زه یو مثال در کوم یوسف رضا ګیلاني و سویس بینک ته خط ولیکه او پیسې راوړه مسله دا وشوه چې یوسف رضا ګیلاني ډسکوالیفای شو خو د سویس بینک بیا د چا نه ما چې تاسو ته خبره وکړه چې په دې کې د خاص کر د عدلیې د مرګ او د ژوند سوال دی خو وروستو دا دویمه فیصله چې راشي یو پلیز دویمه فیصله چې راشي هغه فیصله که صرف د دې فیصلې د حده پورې د ډسکوالیفیکیشن خبرې دا فیصله زه اوس دا وایم په دې فلور باندې چې دا فیصله بیله خبره د کنسټیټیوشن انډر وشوه خو دا فیصله نه عوام ته په هغه لیول اکسپټیبل کېدی شي چې تر څو پورې عوام دا نه غواړي عوام څه غواړي غل سړی غواړي د غل نه ریکوري غواړي اکه نواز دی اکه عمران دی که بل دی که هر یو کس دی په هغې لیول دا فیصله اوس په هغې سټیج کې دا په 4 سټیجز دي 2 شو 2 پاتې دي اله به د فیصلې چې ټوټل فیصلو چې د هغې نه پس به بیا ته اوپینین ته ګورې چې یاره دا سیاسي فیصله وه دا د جمهوریت ته بقا دپاره وه دا د جمهوریت ته ډیریل دپاره وه دا د یو فرد دپاره وه که نه د ټوټل سیسټم دپاره وه نو په هغې لیول باندې ایاز خان زما په خیال دی په دې موقع باندې دې فیصلې ته زه په هغې فل تناظر کې نشم کتی بیا تاسو وایي چې د دې اثرات په پولیټیکل دغه باندې نظرنامې باندې نه ګوره زه به دا اوس ویم چې لکه حقیقت چې څه دا دی که کوټ یو فیصله کړې ده هغه بیله خبره ده یا په هغې باندې ټیک ته یا خپل یو تحفظات یا داسې دا یو عین دی په کار دا دی چې که دغه فیصلې ته مونږ مناسب نه ده غلط لفظ ویل خو که زه دا وګورم چې عدالت یا دا نه بیا په کار دا پارلیمنټي چې مونږ دا کنسټیټیوشن امینډ کړی وي دا شیخ هم ته ویستی وي د هغې شیخ تحت بالکل یو فیصله ده راغلې ده او صادق امین خو صرف پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم کېدی شي او دا هم د هغه القاب دی ګوره داسې نه که نه زه بینګ از پارلیمنټریان بینګ از ممبر اپر هاوس
دا لومبنی خو دا په کار نه و چې کله سپریم کورټ دې ته دا ماته دا خبره مناسب نه ده چې کله پارلیمنت ته دا خبر راغله په کار دا چې پارلیمنت په خپله د دې لیجسلیشن کړی د دې خبرو حل یې رایستې وي د سپریم کورټ نن په سپریم کورټ مونږ ګوته اوچتو په کار دا چې پارلیمنت د دې خبرو حل رایستې وي یو سیاسي سوچ رایستې وي په هر یو وړه شان د معلومه د مې نه پس راځم او بې شاپرمان صاحب یو عام خبرو کې چې په دې ملک کې چا حکمراني کړې ده د هغې احتساب پکار دی نو په دې ملک کې په یو شروع د هغې نه پکار ده شروع د هغې نه پکار ده په دې ملک کې په دې اویاو کالو کې 10 کاله سیاستدانانو حکومت کړی 40 کاله فوجیان زه دا وایم چې سټیزنز اف پاکستان یو وړه شان د معلوم دغه پوښتنه دي سره به ډسکس کوم سره اوسئ واپس بخیر علی پاناما ورلډ اکټ باندې د بحث زموږ روان دی شاپرمان صاحب سره خبرې شوې سېنیټر نثار خان سره خبرې شوې او سېنیټر نثار خان دا وایي چې د عوامو توقعات شته دی خو یو طبقه داسې ده هغې د دې د سوچ نه اپوزیټ سوچ لري هغې خپل تاریخ ته ګوري شاپرمان صاحب خو وایي چې چونکې اکراس د بورډ وشي نو بیا مطلب د دې فیصلې اکسپټنس په عوامو کې پیدا شي عایشه بي موږ سره په منګور اسواد کې ناسته کو ستاسو اجازه دي نو هغې ورځو عایشه بي اکراس د بورډ دلته شاپرمان صاحب هم دا موقف دی او نثار خان هم دا وایي کو دا فیصله نوره مخکې لاړه نشي کو دا فیصله مطلب صادق و امین صرف وزیر اعظم باندې اپلای کیږي یا کرپشن یا اکاونټیبلټي صرف د نواز شریف د فیملی کیږي نو بیا به خلک هم دې ته مقه سیاسي فیصله وایي کم چې یوسف رضا ګیلاني سره کېده کم چې بېنظیر سره کېده کم چې به بټو سره شوي کم چې حسین شهید سهروردي سره شوي دي بیا به خلک دې ته هماغه ګوري چې دا د فوج یو فیصله وه په یو طریقه باندې خبره شوه او که کراس د بورډ د ټولو خلکو احتساب شروع شي نو بیا به عوامي سطح باندې د دې قبولیت پیدا شي ستاسو څه رایه ده دې کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم السلام علیکم ډیره مهرباني ایاز صاحب د عوامو توقعات او د عوام مسایل او د قوم مطالبه ګورې کله چې حکومتونو ته خلک لیږلی کېږي د ریاست د ذمه دار مطلب دی چې هغه ریاست ته داسې ګوري لکه د خپل خاندان نه هم زیات او ریاست مضبوطول د ریاست ته یو نظام ورکول او ریاست ته یو تحفظ ورکول خو ډېر په افسوس سره کله نه چې هم پاکستان جوړ شوی پاکستان الله پاک موږ له د ډېر شو نعمتونو نه مالامال راکړی دی په پاکستان کې د هېڅ شي کمی نشته خو په پاکستان کې د ټول نه غټه خبره چې کومه ده نو هغه د یو داسې د ریاست د ذمه دار چې هغه د ریاست خیرخواهي او د ریاست لپاره یو مضبوط کار وکړي د دې موږ ډېر کمی اینو او اوس چې کوم وخت کې لکه د پاناما دا فیصله وشوه کوم د سپریم کورټ فیصله راغله نو دا اول خو زه دا ډېره زیاته اپریشیټ کوم چې سپریم کورټ او د عوامو د اواز مطابق د عوامو د ضرورت مطابق د عوامو د خواهش مطابق او د دې ملک د استحکام مطابق یو هم فیصله وکړه خو ایاز صاحب لکه دا داسې نه ده چې دا د یو فرد خلاف فیصله ده دا داسې نه ده چې یو فرد پسې ورپسې کېده دي د چونکې وزیر اعظم د ریاست چې دی هغه د ټول نه غټ پوزیشن دی هغه ریاست هیډ کوي نو په دې وجه باندې د وزیر اعظم نه شروع وشوه او زه تاسو دا وایم ایاز صاحب چې که دا صرف په دې خاندان باندې یا صرف د وزیر اعظم دپاره نو پاکستان استحکام د پاکستان ترقي د پاکستان عوامو ته د جمهوریت او د خدمت په نوم راوړونکي راغلي خلک چې دي هغې څه نشي ورکولی د کمې پورې چې د پاکستان هغه ادارې چې هغه د کرپشن دپاره جوړې شي چې د کرپشن مخنیوی کوي او خلک د اختیاراتو په وجه د عوامو خزانې چې دي هغه په داسې طریقه نه ځان ته راکاږي هغه که بیروکریټ دي که سیاستدان دي که نور خلک دي نو آیا ضروره که په دې وخت باندې صرف د وزیر اعظم دپاره دا فیصله وشوه خو د دې نه وروستو چې کم سیاسي پارټیانې هغه که هر یو پارټي ده هغه که پیپلز پارټي ده هغه که جے یو آی ده هغه که پی ټي آی ده او هغه که ایم کیو ایم ده هغه که جماعت اسلامي ده او هغه که اے ان پي ده او که نور پولیټیکل پارټیان دي دې ټول نه د کمې پورې چې کرپشن نه ختم شه
سیاسي جماعتونو د ځان نه خپل کرپټ خلک یو لیډر کړی سوال دلته پیدا کیږي تاسو عایشه یقین وکړئ که بیبي، محکمې زه یو کرپشن پوښتنه تاسو نه کول غواړم. بندولی شي محکمو یو پوښتنه زما دا ده تاسو نه چې یو خوا تاسو ذکر وکړو چې سپریم کورټ د عوامو د خواهش مطابق د عوامو د ضرورت مطابق د ملک د استحکام دپاره دا فیصله کړې. نو اول خو ما په دې پوه کوي چې سپریم کورټ به د عوامو د خواهش او د ضرورت مطابق فیصلې کوي، که سپریم کورټ به د قانون او د آئین مطابق فیصلې کوي. دویمه خبره چې کوم دا چې مونږه ما خپلو قدرمن مېلمنو هم دا پوښتنه کړې وه چې آیا دا موږ کم پریسیډنس یا نظیر جوړ کو راتلونکي حکومتونو دپاره. سبا لیټ سه عمران خان ناسته دی، خدای دې وکړي چې وزیر شي، وزیر اعظم شي، چې مطلب د وزیر اعظم د آفس د چیلنجز چې کوم حالات دي هغه هم ورته ښکاره شي، د ملک چیلنجز هم ورته ښکاره شي. نو دغه شان کو سبا هر یو پرایم منسټر راځي او هغه خلاف یو جی آی ټي راځي، یو رپورټ راځي او دا فیصله پرته وي، نو خو یو 2 میاشتې پس به دا وایي یو فلډ ګیټ مونږ کولاو کو راتلونکي جمهوري حکومتونو ته. په دې دواړو خبره باندې تاسو خپل اوپینین راکړئ. آیا صاحب ګوره آئین او قانون چې جوړ شوی دی که نه هغه د دې دپاره جوړ شوی چې پاکستان چې د اسلامي جمهوریت پاکستان ده د قرارداد مقاصد په چترۍ کې آئین جوړ شوی او آئین چې دی او قوانین چې دي څنګه چې نثار صاحب زما محترم ورور وسوی چې د کرپشن د مخنیوي دپاره د کرپشن د ختمول دپاره پارلیمنټ له پکارو چې قانون سازي کړې وه. نو ګورئ آئین چې جوړیږي، قوانین چې جوړیږي دا د خلکو د تحفظ دپاره جوړیږي چې هغه د آئین جوړ شوی د عوام د تحفظ دپاره، خو د هغې آئین په چترۍ کې موږ د هغې نه وایلیشن کوو او موږ لکه کرپشن څنګه چې په د نیب د چیرمین د وینا مطابق 12 ارب روپۍ روزانه کرپشن کیږي. نو ګورئ ایاز صاحب که کرپشن حکومتونو نه کولی، سیاستدانانو نه کولی، نو ادارې به یې مضبوطولې او څنګه چې تاسو وایئ چې لکه د یو ادارې مطابق سپریم کورټ چې دنه فیصله کوي وزیر اعظم لیږي. ګورئ لکه ترکي کې نورې ادارې مضبوطې شوې نو که یوه اداره راپاڅېده نو هغې پسې هغې بغاوت مقابله وشوه. خو سوال دا دی زموږ چې کوم حکمران راځي هغه خو ادارې استحکام له نه ورکوي، هغه خو ادارې نه مضبوطوي. بل دا چې قانون سازي چې دی نو پارلیمنټ کوي. په پارلیمنټ کې زموږ څونه بیلونه موجود دي د کرپشن د ودرېدو دپاره، څومره لکه څه شیزونه دي چې هغه د نیب په قوانین کې، هغه د اف بی آر په قوانین کې کولو دي چې هغه وکړی شي او دا کرپشن دې منع شي. خو لکه تاسو وګورئ چې په ادارو کې میجورټي د چا ده، بیلز هلو پاس کیږي چې کله ستاسو د 2/3 میجورټي، نو که بیلونه نور خلک راهم ولي، نور اپوزیشن راهم وړي یا کله چې هم موږ قانون سازي دپاره پیش کړي دی ریجیکټ شي. ولې ریجیکټ شي چې لکه میجورټي تاسو زموږ راځو بیا شاه صاحب یو تاسو وختي ذکر وکړو چې اول حکمرانی په دې ملک کې چا تیره کړي، اوس څوک حکمرانی مخکې شو د هغې ټولو اکراس د بورډ احتساب پکار دی. خو زموږ تاریخ د بدقسمتۍ نه دا موږ ته وایي چې د اکاونټیبلټي عمل چې کوم دی دا په 40 کاله چې کوم د فوج دوران حکومت تیر شوي په هغې کې نه څه سکینډل راځي، نه د اکاونټیبلټي په چا باندې الزام راځي، نه د هغې خلاف سپریم کورټ اکاونټیبلټي کیس کوي، نه د هغې خلاف نیب کیس کوي، بلکې په هغه ټایم کې نیب لګي هغه هغه کرپټ خلک راغونډوي چې پارټي ته ورله جوړه کړي. او په دې جمهوریت چې کله راشي په هغې کې خلکو ته اکاونټیبلټي هم ور یاده شي او نیشنل ګورنمنټ هم ورته یاد شي، د مختلف مسلې مو تاسو څه ګورئ چې اول خو د دغه 40 کالو حساب کتاب پکار دی چې مطلب په دې ملک کې ټول عمر جمهوریتونه ختم کړي دي او ځان ته لاره واره کړې ده، د دې ټولو به پکار دی. ګوره جی څنګه چې عایشه بیبي یو خبره وکړه، قانون سازي د پارلیمنټ اختیار دی او موږ دا اختیار څومره په سنسیریټي او څومره په خلوص استعمال کړی دی. کوم ادارې موږ جوړې کړي دي او کومو ادارو له موږ اختیار ورکړی دی او دا د هغې وجه ده که چېرې موږ ادارې داسې جوړې کړو، که داسې زه اداره جوړه کړم چې زه خو ما خو اداره جوړه کړه، ما ته دې څه نه وایي یا ما ته دې څه نه ویلی شي، زما دې لاندې خو د دنیا د احتساب وکړي دا نشي کېدی. که کله اداره دومره مضبوطه شو چې د حکمران احتساب شروع کړي نو بیا د هر چا ټول عمر هم داسې شوي دي، جج وایي چې زه به خپله احتساب کوم. ګوره جي دا زما ایاز خان خبر وری داسې اداره پکار ده چې په هغې کې د کلونو حساب نه وي، داسې اداره پکار ده چې په هغې کې د ټینور حساب نه وي، په هغې کې د حکومت حساب نه وي چې د حکومت ته چاو د حکومت ته چاو. د ادارو اختیار داسې پکار دی او د اکاونټیبلټي سره یو لفظ راغلی، د اکاونټیبلټي لفظ ګورئ ځان له نو راغلی
اکراس د بورډ دا اکاونټیبلټي نا انکمپلیټ دا نامکمله ده کچري اکراس د بورډ ني ګوره دا لازم و ملزوم خبرې دي. اوس مونږ چې په کومه فیصله راځو مونږ دې ولې خلک په شکوک و شبهات کې واچو، مونږ دې ولې خلک نیګیټیو کې دې نه مخکې چې د پاناما کیس روان نو خلکو وی چې دا خبره ټیک ده خو ممکنه نه ده. ولې نه ده ممکنه؟ پاکستان کې مخکې داسې شوي نه دي نو چې په پاکستان کې سیټینګ وزیر اعظم راګیرېدی شي نو بل څوک بچ کېدی شي. نو مسله خو دا ده که نه اکثر سیټینګ وزیر اعظم راګیرېږي. مسله دا ده نیگیټیو ته مزه کړه نه نیگیټیو زما سوال زما وره د خلکو امید م خرابوه ایاز خان زما وره زما دا پوره امید دی چې ان شاء الله چې یو وزیر اعظم یا یو هغه خاندان چې 10 کاله په دې ملک حکومت کړی دی او بیا په موجوده وخت کې هغه په کرسو ناست دي نو چې د دې نه شروع شو که نه نو بیا خو دا سوچ مه کوه چې څوک به بچ شي. نو زه ځکه لږ شان ناامید یم ځکه چې دا وزیر اعظم 2 پیرې مخکې هم لرې کړی شوی دی مور اور د سیم چارجز. ګوره خو صفا خبره وشوه ریفرنسز لاړه نیب ته چې 6 میاشتې کې د دې ریزلټ راوباسي بس خبره ختمه ده. زه دا وایم چې نن په دوبۍ کې خلک لګیا دي پراپرټي خرڅوي پاکستانیان. تاسو ته څنګه پته شو فرمان صاحب چې تاسو پراپرټي خو پکې نشته یاره که زما پراپرټي و یو سړي ته غل جیب کې ګوتې والي نو هغه پې پوه شو نو ورته وایي چې که څه دي ومونته چې نیمې کړو زما پراپرټي خبره دا ده. زه دا وایم چې په هغه ټولو پاکستانیانو سخته راغلې ده. اوس دې خبرې ته راځو ما چې څنګه عمران خان ته دا تجویز ورکړه بیګا چې ته د خپل سکیورټي خیال ساته. ها او دا بیان ما کتلی استاد سکیورټي والا ما ورته دا په یو وجه ویلو هغې وجه دا ده چې نن سبا هغه خلک چې د هغې په زرګونو اربه روپۍ پټې کړي دي او په دې بهر ملکونو کې د هغې سره شک پیدا شو. تا سره خو بل رنګ شک دی هغې سره بل رنګ شک دی. هغې سره دا شک دی چې بس لوبه خرابه ده لکه چا سره ټریل نشته دی او چا سره ټریل نشته دی. ګوره په دې ملک کې خو کرپشن کې ثابتول بلاد ډېر دي هغه ځای کې خو ډېر اسان دي خلک دا شستا دی او دا پیسې خو یې په کمه لار راغلي دي بس شیني چې ترې شی ګرم دی. ګوره زه تاسو وایم خبره دا ده چې انشاءالله دا پیسې چې کم د دې غریب کوم پټې شوي دي دا به د ملک ته راوړل غواړي اله به ستا 2.5 کروړه بچي تعلیم یافته کېږي اله به ستا ملک انډیپنډنټ. خو زه تاسو ته خبره کوم د دومره غټ مافیا خلاف اواز اوچتول چې هغې اوس په رنګ رنګ کوششونو کې دي چې په څه طریقه موږ عمران خان بدنام کړو. دغه هغه وجه ده چې ما عمران خان ته دا ریکویسټ وکړو چې تا خو د خلکو د زرګونو اربو روپو ته خطره پیدا کو هغې دومره په تکلیف پټې کړې وي نو تا سره پکار چې دې خبرې اساسي څنګه چې پرون پریس کانفرنس کې مو شو او د هغه پریس کانفرنس په تناظر کې هغې له راځو د هغه پریس کانفرنس په تناظر کې د هغې جواب هم زه په هغې ډېرې خبرې ځکه نه کوم چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف هغه ښځو چې کوم وخت موجوده په پارټۍ کې دي او هغه ښځو چې کوم پاکستان تحریک انصاف په سیاسي بنیادونو پرېښی دی دواړو طرف ته ښځو د هغې جواب ورکړو. لهذا زه او بیا دا د ښځو جوابونه ماله ورکول مزم نه راکړي زه پکې بیا غلط پلت شم. خبره دا ده خو زه دا وایم چې دا دومره لوی جنګ دی او دا جنګ دومره پیک ته راغلی دی. تاسو څه وایئ چې کله عمران خان ناست دي د هغه شاته لیفټ رایټ مخې ته زیاتره داسې خلک ناست دي چې د تیرو حکومتونو د کرپشن علامات دي. زه ستا خبرې رالم ته وایې د تیرو کرپشن علامات دي. ګوره که نه زه تا ته وایم نو موږ څه غواړو موږ سیسټم غواړو. سیسټم کې بیا په تندي دا نه لیکلي چې غل دی خو د پی ټي آی دی بیا خو چې پکې څوک راغله. ګوره یو خو شخصیات کوي ښکاري داسې چې غل دی چې د پی ټي آی نه بار دی. نه زه دا وایم داسې نه ښکاري که نه دا تا ته ښکاري پته چې ستا یې نکې چوړي دي که څنګه زه تا ته وایم زه د هغه ایاز خان زه د هغه نظام خبره کوم او چې کوم د الله په فضل سپریم کورټ کوم نظیر پریسیډنټ قایم کو سپریم کورټ جج سپرویژن کې زه د هغه نظام خبره کوم چې په هغه نظام کې که هر څوک سټیزن آف پاکستان هر څوک کومې ادارې سره تعلقي د کومې پارټۍ سره تعلقي چې هغه باندې ثبوت وي چې هغه سره علاج ني. ستاسو په پارټۍ باندې ټول غټ اعتراض چې د احتساب کمیشن تعلیمات کې اول وی تعالی لګېدلی اپوزیشن دا ډیمانډ دی. بله خبره دا ده د بینک اف خیبر باندې د ستاسو د زه دواړه جوابونه ډېر ایاز خان دا ډېر اهم سوالونه زه درکوم. ګوره جي نن چې سپریم کورټ کومه فیصله وکړه دې فیصله باندې وکلا زیات تر بحث په دې بنیاد وکړو چې یاره دا کیس سپریم کورټ نشي اورېدی دا د سپریم کورټ ډومین نه دی دا ډېرې خبرې پوه شوي. موږ د دې سوچ خلک یو چې کله موږ احتساب کمیشن جوړ کړو نو ساده الفاظو کې 15 کسان د اپوزیشن 15 د حکومت
او د دې 10 کسانو کار دا چې دوی د 5 کسانو یو سرچ اینڈ سکروټنی کمیټي جوړه ټیک شو چې دا 15 کسان به څوک دا به عزتدار خلک د معاشري او بیا هغه عزتدار خلک دی راپاسي او هغه دي 15 کمشنران او یو ډي جی اپوینټ کی ځکه چې څوک دا نه وي چې د حکومت کړی دي هغه وشو چې وشو نو د ډي جی او د کمشنر ترمنځ جګړه راغله مسله راغله هغه مسله تلا زه په هغې ډیټیل کې نظم که زه په دې به ټول پروګرام ختم شي په احتساب کمیشن به انشاءالله یو ځل ځان له پروګرام کو بیا څه چلو شو منګه په دې نتیجه ورسېدو چې بای دا احتساب کمیشن خو د ایم پی ای خلاف هم اکشن اخیستی شي د منسټر خلاف هم اخیستی شي د بیوروکریټ خلاف هم اخیستی شي نو منګه د احتساب کمیشن د لیجسلیټیو کمیټه دا 10 کسان عامتي وسته سرچ اینډ سکروټنی کمیټه عامتي وسته او څه چل مو کو دا ټول اختیار موږ راواغستو او ایڈمنسټریټیو کمیټي اف د های کورټ لم ورک کومه کیس چې سپریم کورټ ایکسپټ کړو زه تاسو ته وایم چې کوم نن کم کارو شو او سپریم کورټ سپرویژن کوي آلریډي او د جسټس افتخار چودھری ورډکټ دی چې د لیډر اف د اپوزیشن او لیډر اف د هاوس سره د چیف جسټس اف پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی په هغې کې وي چې دا د نیب چیرمین کی منګه احتساب کمیشن ډي جو کمشنران چاله ورکه سلور سینئر ججز اف د های کورټ پلس ایډوکیټ جنرل دا 15 کسان دي نه د حکومت کار شته نه د حکومت اختیار شته نه د حکومت په لاس کې دی موږ د احتساب عمل مخکې له جوډیشل ورکړی تاسو له راځو دغه تاسو نه پوښتنه کوو چې بیا ولې دا الزام لګي چې عمران خان له فایل ورکړي دی جواب راکړي نو هغه وار دی چې د سیم خلاف د کرپشن کیسز نه منم خو نثار خان تاسو ټولې خبرې واورېدلې د احتساب خبرې راځو تر اوسه پورې عائشه بیبي د ترکی مثال ورکو ترکی خو د فوج خلاف خلک راوتی وو هلته دلته خلک انډایرکټلی دې فیصلې ته داسې ګوري چې دا فیصله چې کوم دی سازش شوی دی د وزیر اعظم تر اوسه پورې لکه موږ ګورو نه چې داسې ګراوند پریپیر کیږي دا څوک دا وایي معافي غواړم د سینیټر صاحب نه دا څنګه دا خلک دا کم خلک دي تاسو انټرویو کړی دي یو کلیپ د خوراته وخه آیا صاحب چې دا کم خلک و چې دا سازش دا کم خلک چې وکټم دي دا کم خلک چې وکټم دي خپل داسې نه دا کم خلک چې عوامو خبره کوي آیا صاحب معافي غواړم هغه د عوامو نمائندګان دي کنه سینیټر صاحب تاسو وایي خیر دې په منځ کې خپل اپینین ورکول شي خیر ایکچوال دا خبره ده چې زما په خیال دا دی څنګه چې خور خبره وکړه شاه فرمان ورور د عوام دغه نماینده سوچ دی او څنګه چې تاسو هم لګیا زم دې کې بله رایه شته نه یوه رایه داسې بالکل بله شته نه عوام غواړي شاه فرمان ورور که خاندي کو دی که جاړي دی غواړي نثار غواړي بالکل احتساب تنګ شه خلک بالکل نه بله لار شته نه ټیک دی کراس د بورډ پکار دی بالکل اوس بنیادي خبره دا ده چې آیا میکانیزم څه پکار دی میکانیزم دا شاه فرمان چې کومه خبره کوي زمونږ بدقسمتۍ نه په دې ملک کې لکه هغه تاریخ ته سړی ګوري هغه شودو ته ګوري هغه ځان پوکي هغه خبره ده وروستو تاریخ زمونږ شفاف نه دی پاتې شوی په دې لیول باندې هغه د عوامو مخ ته یو کوکولاو پروت دی زه تاته لکه اوس پرسته د هغې مثال زه دا درکوم عدالت شوي دي عدالت اوس نه دي ویلي هغې خبرونه د ملا د درد په بانه باندې خلک بات کړي بې وخته بېله خبره ده د دې فیصلې سره هېڅ قسمه څه خبره نشته د دې بالکل اب خامخا زه منم د سپریم کورټ فیصله ده د کانسټیټیوشن تحت یې کړې ده بالکل پکار ده چې ما تاسو ته خبره وکړه چې کچه میوه ده میوې نورې را روانې دي تر څو پورې هغه پلاټ چې هغه پوښ شوي نه په دې د عوامو د طرفه سټمپ نشي لګېدی جمهوري سوچ دې ته د هغې په تناظر کې نشي ویلی نه امیده بېله خبره نه ګوره موږ له ښه سوچ پکار دی دې خبرې سره هم زه اتفاق کوم موږ له پازیټیو سوچ پکار دا دی ټیک ته صحیح ده هغه خو هغه خدشات موږ نشو کېښودی کیدای شي دواړه طرف ته کیدای شي 3 میاشتې پس 2 میاشتې پس 6 میاشتې پس الله دې وکړي الله دې وکړي چې په لین کې ولاړې بالکل او پکار هم دا ده چې اورولین جسټس نه یو خبره دغه نه هم راځم زه به یو کمنټ کوم خیر دی بنیادي او ټیک ته صحیح ده بنیادي 6 میاشتې پس یا 15 میاشتې پس یې ورکړه ټیک ته صحیح دی دا میکانیزم زه خبره کوم دا میکانیزم یو خو دا ده چې که فرض که دا شروع کېږي داسې دا سیسټم او چې موږ څنګه غواړو دا قوم غواړي په دې کې انتهایي د لیجسلیشن ضرورت دی انتهایي بالکل ما چې کومې خبرې وکړې دا سپریم کورټ بېله خبره ده نه اسرائیل نشته کرپشن زموږ مسله ده ټیک ده کرپشن تا ته خبره تا ته زه خبره کوم آیا کرپټ څوک دی نه ځینې مو دغه خبره له راځم دغه سپریم کورټ دی چې هغه بالکل ګوته نیسي و یاره دا جج بالکل دا خو ټیک ته یعنی هغه ورس چې هغه مناسب مال په خوله نه راځي ټیک ته دغه نه باره کې د نه د چیرمین په باره کې هغه چیرمین ناست دی سیسټم نه سیسټم کې نه ولې
سیستم کې نه چې تر څو پورې لیجسلیشن ورته هم نه شوی دا جی آی ټي بېله خبره ده یو جی آی ټي به ومومي دویمه به ومومي دریمه به ومومي چې لیجسلیشن د هغه لیول نه دی شوی د صفایه دپاره لیجسلیشن د هغه لیول زه چې بار بار دا وایم چې د پارلیمنټ دا انتهایي زه خپله دا کمزوري ګڼم دلته یو څو موټو ایکشن ایگزیکټیو دا فیصله په عدالتي تناظر کې ورته هم ګورې په ایگزیکټیو لیول ورته هم ګورې دواړه طرف ته لکه هغه روان هم داسې ده که جی آی ټي ده لکه اوس د دې پورې ته خیال وکړه آیا کانسټیټیوشن نیب یو عدالت ته مقرر نه د نیب یو عدالت ته مقرر کړی د نیب فیصلې به عدالت لځي دلته سپریم کورټ دا وایي چې یاره دا به د سپریم کورټ جج ټیک ده ګوري به لیجسلیشن پکار دی او که نه دی پکار نه سیاستدان به احتساب کېږي ټول خو د ججز به څوک کوي بنیادي دغه بیا یو دا دویمه بنیادي خبره دا چې لکه فرض کړه صحیح ده اوس د ادارو اخو بیا خبره ده ډېره اسانه خبره ده چې یاره دلته پولیټیکل خبرې نه کوو زه نه پولیټیکل له راځم بنیادي ویله نه راځم سیستم نه راځم نه سیستم نه راځم ګوره چې خپل یو نظام دی د احتساب جوډیشري وایي زما خپل یو نظام د احتساب زه تاسو ته خبره کوم که عمران لګي چې په نواز پسې نواز لګي په عمران پسې عمران لګي صوت زرداري پسې په ژوند کې هم نشي کېدی تر څو پورې چې پولیټیکل یو اواز نه دی جوړ شوی دا اواز جمهوري دغه په پارلیمنت کې نه دی بریک لزو تاسو وایي یو منټ نو د ادارو نه دی د ادارو د دې فیصلې افادیت اول خبره دا ده چې په ملک کې غلا بند شي او دویمه خبره دا ده چې پټه شوې پیسه دې ملک ته واپس راشي دا نه چې یو پرایم منسټر ډسکوالیفاید دا خو ډېر خواهش ښه دی دا خواهش ښه دی کچري ګوره زه دا خبره کلیر کوم کچري موږ په دې مقصد کې کامیاب نشو چې یاره د ملک لوټلې شوې پیسه واپس را نشي یا په ملک کې منی لانډرینګ سټاپ نشي خو زه یو خبره کوم تاسو وایي چې یاره دا ججان یا د فوجیانو خبر تاسو وکړه نو زه نن تاسو ته وایم چې قانون سازي د سیاستدانانو کار دی او پارلیمنت سره د بجټ اختیار واپس بخیر علي جی بریک نه وړاندې تاسو خبرې واورېدې د پاکستان په موجوده حالاتو باندې کرایسس باندې یقینا شاه فرمان صاحب وایي چې تاسو نا امید یې هغې ډېر خوشبینه دي او هغې ډېر چې کوم دی پر امید دي خو موږ به امید هله تړو چې کله موږ په خپله څه وینو په مزه مزه چې څه ښکاري نو هغې شان به موږ چې کوم دی زموږ امید او نا امیدي به داسې جوړېږي خو عایشه بیبي یو پوښتنه تاسو له راځمه پرون عایشه ګلالۍ پریس کانفرنس وکړو ایم این ای دا ستاسو کولیګ ده په پارلمان کې او هغې ډېر سنګین الزامات د پی ټی آی په قیادت عمران خان او بیا هغې سره چې کوم نږدې پارټۍ بلکې ګینګ یې هغې ته وي په هغې باندې دا وي چې د دغې نه د یوې زنانه عزت محفوظ نه دی دا څومره سنګین الزام دی د یو زنانه له اړخه په یو پارټۍ باندې دننه تاسو په دې باندې څه کمنټ ورکوئ جي ګوري ایاز صاحب یو په دې باندې د کمنټس نه مخکې زه هغه اخرنۍ خبره چې وکړم یو د قانون سازۍ په حواله سره ضرور به زه نثار صاحب ته وایم ډېر په ادب سره چې قانون څوک جوړوي خو محکمې چې دي د کرپشن خلاف قانون ادارې نه جوړول غواړي نمبر دو ادارې مضبوطول چې ما ویلو د ترکي مثال چې ما ورکړو زه چې په خپله په کم سټینډینګ کمیټیانو کې یم مسلسل هغه تباهۍ طرف ته ادارې روان دي پولیټیکل انټرفیرنس د افرادو مفادات زیات ته کتلی کېږي سیاسي مفادات ته زیات کتلی کېږي او ادارو ته او ملک استحکام دپاره ډېر کم کار کېږي په دې وجه ادارې کمزوري دي نو یوه اداره مضبوطه شي نو په ټولو دغه شي زوروره شي زه اوس بیا خبرې له راځم د عایشه ګلالۍ زه لکه دا ډېر یو اهم مسله ده یو ډېر سینسیټیو ایشو دی او په دې باندې ډېر په مضبوطه طریقه انکوایري پکار ده په دې باندې تحقیقات پکار دي ګوري په دې کې ډېر شی شیزونه دي ډېر شی رخونه دي د دې خبرې اولنی رخ دا دی چې که یوه زنانه د چا خور د چا لور او څنګه چې بار بار خبره کیږي چې د پښتنو لور یا د پښتنو خور د قوم لور د قوم بچې بلکې موږ خو هغه قوم یو چې د دنیا د هرې ښځې موږ ریسپیکټ کوو موږ عزت کوو او د هغو زموږ کره یو قدري او یو عزتي د پښتونولي یو طرف ته او ملک بل طرف ته او بیا د هغې نه وروستو د یو ښځولي حیثیت هغه بل طرف ته د یو لور د یو خور د یو مور حیثیت بل طرف ته نو دا تحقیقات ځکه پکار دي که خدای مکه
دا خبره رښتیا نو آیا خواتین ته به د ملک په ترقۍ کې د کار کولو څه گنجایش بیا پاتې کیږي؟ دا خو د خواتین دپاره ټولې دروازې بندیږي، دا خو د خواتین دپاره ډیر زیات د بدنامۍ سبب دی. بیا به نو تاسو وایي چې انکوایري پکار ده هلته شهبرمان صاحب. عایشه سید بیبي خو وی چې انکوایري د دې خبرې پکار ده، کو دا خبره رښتیا چې زمونږ په خپله هم پښتانه یو دي کې هېڅ خبره نشته، خو الزام ډېر سنګین دی، هراسمنټ چارجز دي، بیا د عمران خان باندې دی، بیا د عمران خان نږدې خلکو باندې دی. نو تاسو په دې باندې څه وایي؟ ګوره جي اول خبره خو دا ده چې موږ دا خبره کوو د پښتنو، خو ورسره د دې نه غټه خبره ده چې موږ مسلمانان یو. بلکل خبره دا ده چې اول خبره دا ده چې چارجز څه شی دی، ورسره تړلې خبرې دا ده چې دا چارجز چا راکولی دی. ټیک شوه، دې ته په هر نظر کتی شي چې سرکمسټانشل ایویډنسز څه دي. بیا په چارجز د پاسه د ګوایا د پاره د ګواهانو هم نه هغې د ثبوت خبرې کوي چې ما سره میسیجونه شته. زه تاسو ته یم ګوره، تاسو ګورئ خبره دا ده چې هغه پرون تېنه میډیا تپوس وکړو، هغې ویل تاسو وګورئ، هغې وایي تاسو ثبوتونه پیدا کړئ. ګورئ زه تاسو ته خبره کوم، خبره دا ده جي چې زه دا وایم اسې ستاسو د سوچ مطابق برډن اپروف په تاسو دی چې تاسو دا ثابته کړئ چې داسې میسیجونه برډن اپروف نه زه برډن ښه زه خو یم ښه زه اوس درته ځکه چې هراسمنټ کوي چې عمران خان کړی نه ته هغه شی نشي ثابتولی چې ته ویې نشته، ته به هغه شی ثابتوي چې ته ویې شته. چې زه وایم یو شی شته نه نو زه څنګه ثابته کړم چې نشته؟ ګوره زما خبره واوره، د نشته شي ثبوت نشي ته راوړی. هلکه زه یم زه دا شی نشته نو زه به هغه څنګه ثبوت وم؟ خو نشته که نه. ګوره زما ګوره زما خبره واوره، تاسو پلیز ګوره دا تصویر کشي په کومو حالاتو کې وشوه؟ د دې تصویر کشی زه په دې باندې ډېر بحث او خبرو کولو ته زما زړه نه کېږي. د دې تصویر کشی عوامو جواب ورکړ. څه جواب تاسو ورکو؟ هغې الزام ولګو تاسو وی د دې خور نیکره چې لکه د خور نیکره چې لکه داسې خبره دا نه ده. هغه ګوره تاسو دې ته سوچ وکړئ چې یاره هغه چې کم هغې کوټ کې خبرې چې یاره ما ته بېنظیر بیبي وی چې ما ته مور وایه، نو بیا دې دا سوال هم پکار و چې تا هغه پارټي په څه پرېښوده، دلته رالې، کله رالې، څنګه راغې؟ زه تاسو ته وایم چې زه نن نه څه موده مخکې عایشه ګلالۍ بیبي یو پروټیسټ کړی و په پېښور کې د بجلی، نو ما ته عجیبه شانتې ښکاره شو چې په دې پېښور کې خو زمونږ ټول ایمنیزم زمونږ دی او امپیایزم دی. نو دا دوی څنګه نو ما تپوس وکړو چې یاره عایشه ګلالۍ بیبي دلته پروټیسټ وکړو، نو ما ته چیرمین صاحب وایي چې یاره دا به ځکه کړي چې ما ته یې ویلي چې یاره ماله به د N1 ټیکټ راکې، نو کېدای شي دغه پولیټیکل اکټیویټیز دپاره، نو د هغې دپاره خو په پی ټي آی کې یو پروسیجر دی د ټیکټ چې یاره دغه خبره دا ده. پروسیجر دی دا یو اهم خبره ده. عایشه ګلالۍ وایي چې د ټیکټ کوم پروسیجر دی دیټ از سمثینګ ایلس. واټ از د سمثینګ ایلس؟ ګور زما خبره کوم، هغه خبره وورئ، زما اوس وورئ که نه. ګورئ خبره دا ده چې ته لاړ شي او ځان سره ډیلیګیشن بوځي او د یو میډیا اینکر مخامخ دا خبرې وشي، یو اینکر پرسن مخامخ دا خبرې وشي او ته هلته شی نه ډیمانډ کې، نو زه په دې نه پوهېږم چې دا خو خره چې هلته میډیا والا ستاسو ملګری څوک شاهد کامران شاهد هل ناستو او د هغه مخې ته دا بحث وشو، نو ګواه خو مونږ پیش کوو چې د کومه خبره مونږ کوو، خو د میډیا نه تازه ګواه اخلو. خبره دا ده چې آیا زه تاسو ته یو خبره کوم، آیا د دې خبرې دا جواب دی بیا په دې تناظر کې دا تلال حاجی دا ټیکټ کرایټیریا ستاسو ده، وایي چې کرایټیریا بدله ده. د ټیکټ کرایټیریا دا ده چې زه د ریجنل هیډ یم، ټیک شوه، زمونږ به یو خپل ریکمنډیشن وي په ریجن لیول باندې به زمونږ یو کمیټي جوړیږي، هغوی به خپل د حلقې وایز ریکمنډیشن لکه څنګه چې په پارټیانو کې خپل نظام بیا به مرکزي دغه ته د هغې ریکمنډیشنز وي. خو زه تاسو ته یو خبره کوم، زه دا وایم چې نن چې څنګه مخکې په دې پروګرام کې ما ذکر وکړو او ما عمران خان ته د سیکیورټي دپاره هم دا ریکویسټ کړی چې د خپل سیکیورټي خیال وساته. زه دا وایم چې نن د دې تناظر کې زه دا خبره کوم چې داسې ډېر خلک دي چې هغوی ته ډېر څه آفر کیږي، ډېر تاسو به را روان ګورئ، ځکه چې تاسو مثال دا واچوئ
چې یاره ته د چانه 10 روپۍ الي نو د هغه 100 سنیټر صاحب جی 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 تاسو په دغه باندې لکه ټایم بالکل ختم دی شي وی لمزو خو چونکې د کرپشن چارجز هم لګولي خیبر پختونخوا ګورنمنت باندې چارجز لګولي دي او هغه چارجز لګولي هغه یوازې دا څه نه وایم چې دا سیټینګ وزیران وي زه به دا ووایم چې یاره پولیټیکل لیډرشپ او بیا یو نماینده چې هغه حقیقت دا دی د عوامو یو نماینده چې یو عوامو نماینده وي یو سوچ لري یو عزت یې ورکړي نو د هغه سره د هغې خپل چیرې د هغې خپل عزت ډېر زیات لوی فکر پکار یم زه اکثر دا ویم زه یم یاره که یو ایم پی ای دی که یو ایم این ای دی او د هغه هغه پولیټیکل سوچ یا که هر قسمه خبره د خدای نمایندګي کوي په هغې لیول خبره زه دا کوم نو ما ته په دومره کمزورو خبرو باندې د پارلیمنټ د یو ممبر ما ته دا زیب نه راکوي چې زه په دې کمنټس وکړم په دې خبرو تاسو چې دا کم مخکې خبرې وکړئ بل دا ما ته د یو پښتون په حیثیت د یو پارلیمنټیرین په حیثیت او د نورو وروڼو ته هم خواست کوم خدای ته وګورئ دا ډېرې زیاتې زموږ د کلچر زموږ د عزت عام سړی په دې خبرې نشي کولی پارلیمنټیرین خو الله تعالی ډېر یو عزت ورکړي د دې خبرو نه وځئ قام فوکس کړئ قام له راشه هغه خبرې تاسو خبر راوسه عایشه بیبي تاسو په دې باندې څه وایي دا عایشه ګلالۍ پاک را باندې خو تاسو نه موږ د هراسمنټ باره کې تپوس کوو خو هغې د کرپشن سیریس الزامات په پښتونخوا ګورنمنټ لګولي تاسو د دغه ګورنمنټ حصه د بینک اف خیبر خبرې کېږي په هغې کې هم ستاسو ګورنمنټ نوم یادېږي نو تاسو په دې باندې څه وایي اخري موږ سره ټایم بالکل کم دی جی بالکل آیا صاحب ګورئ زموږ د جماعت اسلامي خو بالکل کولاو موقف دی زموږ د ټولو دا موقف دی چې هغه که عایشه ګلالۍ الزام لګوي هغه که د نیب چیرمن خپل سټیټمنټ ورکوي او هغه که د سپریم کورټ فیصلې دي هغه که هر یو پارټي ده هغه که جماعت اسلامي ده هغه که لکه اکراس بورډ چې کومه یو پولیټیکل پارټي ده چې هغه کرپشن کوي د هغو د احتساب وشي اکاونټیبلیټي د هغوی وشي او د هغې سره مخکې خبره ډېره تفصیلا وشوه چې که هغه هره محکمه ده هغه که عدلیه ده هغه که جرنیلان دي د ټول احتساب دی وشي او دا خبره د نثار صاحب د خبرې له به زه بیا راځم چې داسې قانون سازي دي وشي او ډېر په ادب سره به زه دا یم چې دا قانون سازي کوم په میجورټي کې چې دي هغوی خو چې هغوی نه غواړي چېرته هم نه کېږي نو چې کرپشن چې دی داسې نه ده چې زما غل چې دی هغه ښه دی او ستا غل ناکاره دی هغه غل که ستاسو دی هغه غل که زما دی عوام ته وګورئ پاکستان ته وګورئ د پاکستان د ځمکې ته وګورئ چې الله موږ له توفیق راکړي په دغه احتساب باندې به انشاءالله دې ملک ته زه دا خبره کوم چې دا هر څه په دې تناظر کې کېږي خو موږ دا دعا کوو چې یا الله کوم په دې ملک کې غل دی چې د هغه سره دا احتساب په داسې طریقو شي او چې هر څوک دی د هرې پارټۍ دی څنګه چې عایشې بیبي وي چې هغې سره داسې دغه وشي چې دا کم د غریب عوام احتسال شوی دی ټیک شو د شاپرمان صاحب عایشې بیبي او نثار خان خبرې چې مو واورېدې نو ماته د شمس القمر اندیش صاحب یو شعر را یادېږي هغوی ما حالاتو نن په دې دعا د خیر کړې ده ساز ته به ساز وایم غل ته به غل نه وایم نو موږ ته خو داسې ښکاري چې غله دومره زورور دي چې موږ د یارې متغلی نه شو ویلی خدای دې وکړي چې موږ امید دی چې دا احتساب دومره تکړه شي چې د ملک هر یو وګړي هر یو کس څوک چې په دې ملک غلا کوي هغه لاسونه ونیولی شي ایاز خان اجازت غواړي د خدای په امان